ولې شرمیږو او لاملونه یې څه دي؟ ځینې کسان چې له نورو سره روغبړ یا خبرې اترې کوي زیات شرمیږي او په سم ډول خپله اړیکه سرته نشي رسولی. شرم کول د ویرې یو ډول غبرګون دی. څېړنې ښیي د شرم لپاره عصبي دلایل وجود لري. له بلې خوا شرم کول او تاثیر لاندې راتلل د ژوند په تجربو او د والدینو په روزنه پورې هم تړاو لري. عصبي دلایل د کړو وړو د مجموعې یو غبرګون دی چې د اعصابو لاندې په خاص ډول کنټرولېږي. هغه کسان چې په ټولنیزو موقعیتونو کې د شرم احساس کوي دوی د نورو کسانو سره ځان پرتله کوي. د دې پرتلې په وخت کې بالاخره دې پایلې ته رسیږي چې د نورو په نسبت دی ټیټ دی او نور ټول خلک له ده څخه لوړ دي. شرمیدونکي خلک په دې باور دي چې په هر ځای او هر موقعیت کې دوی د نورو کسانو له لوري د قضاوت لاندې دي. همدا لامل دی چې دوی ټولنیز موقعیتونه پرېږدي چې همدا ستونزه د دې لامل کیږي چې د دوی ټولنیز مهارت له لاسه ورکړي. آیا شرم کول ذاتي دی؟ له حده زیات ځان خبرتیا د خپلو منفي کړنو ارزیابي کول او د منفي فکرونو لرل د شرمیدونکو کسانو له ځانګړنو څخه دي. همدغه ځانګړنې د کس خپل تعریف ته ورګرځي. نو په دې اساس هر کس باید د شرمیدنې لامل په خپل ځان کې ولټوي او د حل لاره ورته پیدا کړي. له ځان څخه د هر کس تعریف له 18 میاشتو وروسته رامنځته کیږي. نو په دې اساس نشو ویلی چې د شرم ستونزه له زیږون سره سمه رامنځته کیږي. د نویو ځوانانو د شرمیدلو علت څه دی؟ په ځینې وخت کې شاید په نوي ځوان کې د شرم احساس بیخي شدید شي ځکه چې نوی ځوان په دې وخت کې ټولنیز ژوند ته داخلیږي او په دې عمر کې له یوې خوا د بلوغ سخته دوره تیروي او همدا ډول ښوونځي د لوبو ځای تفریح ځایونو او نورو موقعیتونو ته تګ راتګ پیلوي. نوی ځوان په دې وخت کې په دې اندېښنه کې وي چې څه ډول په ټولنه کې خپل عزت وساتي او له داسې کومې پیښې سره مخ نشي چې خلک ورپورې وخاندي او یا هم په بد نوم یاد نشي. والدین باید خپل اولادونه وهڅوي او دغه مهارت ورزده کړي چې څنګه وکولی شي په ټولنیزو موقعیتونو کې ځان ښه وځلوي. د ځان پالنې او شرمیدو ترمنځ توپیر څه دی؟ شرمیدل له ځان پالنې سره توپیر لري. هغه کسان چې ځان پالونکي یا ځان خوښونکي وي د دې لپاره چې له نورو سره ناسته پاسته ولري دا یې خوښیږي چې یوازې واوسي او له دې یوازیتوب څخه هم انرژي اخلي. خو هغه کسان چې شرم کوي د دې لیوالتیا لري چې له نورو سره ناسته پاسته ولري خو د شرم له امله دا کار نشي کولی. څه ډول د شرمیدو ستونزه له منځه یوسو؟ شرمیدونکي کسان د دې لپاره چې خپل ځان ته بدلون ورکړي ټولنیزو موقعیتونو ته بدلون ورکوي او هغه پرېږدي. پوهان وایي هغه کسان چې د شرم ستونزه لري باید په خپل ځان کار وکړي. له یوه ډاکټر سره مشوره وکړي ترڅو دغه ستونزه له ځانه لرې کړي. زیاتې لارې چارې شته چې یو څوک کولی شي د هغو له لارې په خپل ځان باندې باور پیدا کړي. هغه خلک چې له ټولنیزو ځایونو څخه تښتي د دې پر ځای له ټولنیزو ځایونو سره ځان عیار کړي او دې ته ونه ګوري چې خلک د دوی په اړه څه وایي. هیڅوک هم داسې نه دي چې یوه ستونزه دې ونه لري. هر څوک ستونزې او نیمګړتیاوې لري. ښه خبره دا ده هغه څوک چې په ټولنیزو موقعیتونو کې ډیر د شرم احساس کوي هغوی باید په یوه غونډه شخصي ناسته کې باید له ځان سره لیکلې پوښتنې ولري ترڅو له نورو خلکو سره پرې خپله اړیکه پیل کړي. په دې ډول د دوی پر ځان باور زیاتیږي او په دې برخه کې کرار پر مخ ځي. همدا ډول شرمیدونکی کس کوم وخت چې ټولنیز موقعیت ته ځي باید په خپل ذهن کې ځان بریالی احساس کړي او دغه فکر ولري چې دغه ناسته یې بریالی وه او کومه ستونزه یې نه لرله. د شرمیدلو ستونزه په خپله له منځه نه ځي. لومړی باید شرم ته د یوې ستونزې په سترګه وکتل شي او له هغې وروسته ورته تدابیر ونیول شي. کله چې په یو ټولنیز موقعیت کې برخه اخلو د دې پر ځای چې د پیښو په اړه منفي خبرې وکړو باید هر څه ته له مثبت لیدلوري وګورو. هغه پوښتنې چې غواړو له نورو څخه یې وکړو او هغه خبرې او کیسې چې غواړو له نورو سره یې شریکې کړو باید له ځان سره یې ښې چمتو کړو او بیا یې وړاندې کړو.
د هغو موضوعاتو په اړه چې په ګډه پرې بحث کیږي په هغوی کې خامخا برخه واخلو، د نورو خبرې ښې تحلیل او په مناسب ډول ځواب ورکړو.